میرا جسم میرا مرضی، یعنی زما جسم دی چې زه هر څه کومه ته راکې کار مه لره، چې زه په خپل جسم باندې هر یو څیز کومه، که جسم فروشي کومه، که په جسم فری خلکو ته ورکومه، یعنی خپل جسم باندې چې زه هر یوه لوبه کومه نو تاسو پکې کار نشته دی. څو ورځې وړاندې پاکستاني ښځې د لاهور په کوڅو کې چغې وهلې او د میرا جسم میرا مرضي نامه لاندې یې احتجاجونه پیل کړل او دا یې ویل چې زما جسم دی زما په واک کې راکړل شي، یعنی چې زما جسم دی نو زه چې پې هر څه کوم هغه دې پې کولی شم. نو د دې ښځو لنډ مطلب دا و چې موږ د خپل فحاشۍ ته پرېږدي او پرېږدي چې موږ خپل فحاشي په پاکستان کې او په لاهور او په پنجاب کې خپره کړو. او دا یې هم ویلي چې په اسلام کې موږ ته پوره حقوق نه دي راکړل شوي. نو دوی ته باید دا وویل شي چې تاسو لاړ شئ په کفري ملکونو کې د ښځو هغه عزت وګورئ او په اسلامي ټولنه کې د ښځو عزت وګورئ او دوی د اسلامي تاریخ مطالعه کړي چې د اسلام نه مخکې د ښځو حقوق څه رقم وو. آیا ښځې به ژوندۍ په قبرونو کې نه ښخېدې؟ آیا ښځو سره کوم کار نه کېده په غیر اسلامي زمانه کې؟ نو اسلام کې ښځو ته ډېر زیات وخت ورکړل شوی دی، اسلام کې ښځو ته ډېر زیات عزت ورکړل شوی دی، اسلام کې عزت دی. نو که چېرته دوی د اسلامي تاریخ ښه مطالعه کړي او اسلامي سیرت النبي مطالعه کړي او د اسلام په جامه باندې ځان پټ کړي نو دوی ته به د اسلام اهمیت معلوم شي. نو دوی چې اوس وایي چې میرا جسم میرا مرضي، نو آیا کله چې تاسو ماشوم زیږېدلی وي نو هغه وخت کې ستاسو جسم ستاسو په واک کې و؟ البته چې نه و. مور او پلار مو زیږولي یاستئ، خدای پیدا کړي یاستئ او مور او پلار راغټ کړي یاستئ. نو که چېرته تاسو اوس وایئ چې زما جسم دې زما په واک کې راکړل شي نو دا بالکل غلطه خبره ده. تاسو د اسلام په جامه کې ژوند وکړئ نو د ژوند نه به خوند واخلئ. نو دا اوس زموږ د نن ورځې راپور د نورو خسته او جالبه راپورونو دپاره زموږ دغه چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ.